د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. هغه ویلي دي هیڅکله هم جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. موږ باید خپل ځانونه سنبال کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني چې تېره شپه یې په غږیز وینا کې پر خپل فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیزه توګه خپره شوه، ویل چې جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غني په خپله وینا کې وویل جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي کېدی، بلعکس په 40 کلونو کې موږ له دې امله د افغانستان د وروستي پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازې لار منطق، استدلال او د یو بل منل دي. محمد اشرف غني وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. دغه راز یې په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. ښاغلي غني په تورخم او سپین بولدک کې له افغانانو سره کېدونکي ناوړه چلند غندلی دی. غني د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې او ویل ټول بین المللي تجربو ښودلې ده چې د یوې نجلۍ تعلیم 5 نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یو نسل. هغه پر خواشینۍ وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هره ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادریږي. طالبانو د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني پر دغه څرګندونو کومه تبصره تر دې مهاله نه ده ترسره کړې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.